د کدم شاه خبره سمه وه. ماپښین مې مخ ته د چینې سړې اوبه وراچولې چې په ونو کې مې 3 کسان ولیدل. په بیړه پورته وختم. قدم شاه د چایو پیاله خولې ته نیولې وه. ورته ومې ویل چې کوچیان دي، ژر یې مه راپرېږده. د دستګاه سره نږدې یې په خبرو اخته کړه. پیالې او غرمني پاتې لوښي مې راواخیستل. د سمڅې تیارې برخې ته ولاړم. پاکې سپینې جامې مې واغوستې. بیرته خپل ځای ته راغلم او چلتار مې پر سر کړ. دستګاه مې روښانه کړله. له لاوډ سپیکره د کوچیانو له غوسې ډکې نارې راتلې. ویل یې چې ټګان یاست، په ماشوم مو څه کړي دي؟ خو له حاله مې ایستلی و. بیا مې د ماشوم نری غږ واورېدی. قسمونه یې خوړل. ویل یې بابکه، په قرآن که دروغ درته وایم، سیرلی په خپلو پښو راغلی. خبره نوره هم جنجالي سوه. کوچیان پورته راختل، خو قدم شاه زارۍ ورته کولې. ویل یې چې لنډ وخت صبر وکړئ، بغدادي پیر لمونځ کوي. په بیړه مې د پوستین جاینماز هوار کړ. له لاوډ سپیکره ډډ کوچیاني غږ راووتی. هی ټګانو، له کومه راغلي یاست؟ قدم شاه په خواره خوله وویل. د خدای روی ومنئ، په ما هر نوم کږدئ، هیڅ خبره نه ده، خو قربان یسم بغدادي پیر ته څه مه وایاست، کنې سره لمبه بسئ. له لاوډ سپیکره د شارټي غوندې غږ راووت. د کوچیانو خندا وه. قدم شاه بیا ورته وویل، که زما منئ د چینې په دې پاکو اوبو اودسونه وکئ، خدای یاد کئ، تر هغو به پیر صاحب هم خپل عبادت خلاص کړي. یو ډاډ کوچیاني غږ وویل، حاجي ناټکه، دې ټګ خدای که بده خبره کړې وي. راځئ له دې ټګانو سره به وروسته جوړیږو. تر ډیره مې یوازې د اوبو چړپا اورېده. بیا هغه هم غلی سوه. ښه ساعت ووت. وروسته د یوه کوچي غږ رالی. میرګولیه، لږ در وڅکېږه. دوهم کوچي ورته وویل، خپل څادر ولې نه هواروې؟ ساده کېږه مه، دا نوی څادر به څنګه سپېرو خاورو ته ورکوم. تر ډیره چوپه چوپتیا وه. بیا مې یو غږ واورېد، یاره حاجي ناټکه، لعنت په شیطان، لمانځه ته یې پرېنښودم. په 10 رکعتونو کې مې خپله ناروغه اوښه سترګو ته ولاړه وه. حاجي ناټک په خوابدي غږ وویل، ته د اوښې غم نیولی، خو زه خپلې شمتورې لورکۍ ته فکر وړی وم. غونډک چیچلې ده. قدم شاه په خبره کې ورولوېدی. بغدادي پیر ته ووایاست د مارانو او غونډکانو دم پرې وچ دی. د میرګل له غوسې ډک غږ مې بیا واورېد، حاجي ناټکه، درځه چې دا ټګ ووینو. ما خپل جاینماز سم کړ، قبلې ته ودرېدم. شېبه وروسته تیاره راباندې راغله. وپوهېدم چې 3 تنه د سمڅې خولې ته راورسېدل. یو دم مې ډډه خندا واورېده. یوه کوچي دا نورو ته وویل، پیر صاحب خو له خپلې خړې هم خبره نه دی، پرتوګ یې په چپه خوا اغوستی دی، نو ورک سیرلی به څنګه په خپلو پښو راولي. زړه مې خولې ته راغی. رکو ته ټیټ سوم. پایڅو ته چې مې وکتل، له نریو ببرو تارونو ډک درزونه نیغ ولاړ ول. شېبه وروسته مې سلام وګرځاوی. پرته له دې چې راغلو کسانو ته وګورم، په مسکا مې وویل، څوک به د خدای په عبادت کې دومره غرق وي چې خپلو جامو ته به یې پام نه وي. خو میرګل به بیا په لمانځه کې د خپلې ناروغې وښې فکرونه وهي. کوچیانو ته مې وکتل. د 3 سرو سترګې رډې راوختلې. بله خبره مې بیا پس وکړه، او پر چا باندې به بیا
تر لمانځه خپل نوی څادر ګران وي. ماشوم په خوند وویل بابکه زما خبره مو نه منله. وګوره پیرګل ستاسو په نومونو پوهیږي، پټې ور معلومې دي. ما ورته وویل راځئ نږدې راسئ. درې واړه مخامخ غلي راته کښېنستل. ما بیا ورته وویل حاجي ناټکه خوا مه بدوه، شمتوره لورکۍ به دې خدای جوړه کړي. دوی ټولو یو بل ته وکتل، بیرته یې سرونه وځړېدل. یوازې ماشوم له ځلا ډکې نیغې سترګې ماته نیولې وې. ما ورته وخندل سیرلی دې څنګه دی؟ ماشوم په خوند وویل ښه دی، د پخوا غوندې ټوپونه وهي. سترګې مې پټې کړې، یو دم مسکی سوم. ماشوم ته مې وکتل او ورته ومې ویل خو ستا سیرلي یوه ژوژغه هم لرله. د ماشوم د سترګو ځلا لا پسې ډېره سوه. هو هغه زنګوله مې بابک له بازاره راته راوړې وه. له سیرلي سره یې عجب خوند کاوه، خو اوس ورکه ده. ما په حیرت سره ورته وویل ورکه؟ یو دم مې وخندل. بغدادي پیر ته د ورکې خبرې مه کوه. سترګې مې پټې کړې. څو ځله په یوه او بله خوا وزنګېدم. ورو مې وویل ړندکیه چیرې یې؟ بیا غلی سولم. څېره مې داسې ونیوله لکه د کوم چا جواب ته چې په تمه یم. یو دم مې خپل تندی ګونجې کړ. ومې ویل وړندکیه دا وخت نو د غزني د زیارتو دی؟ هله د تور سیرلي ژوژغه د سترګو په رپ کې راورسوه. کوچیانو ته مې وکتل، د ټولو سترګې رډې راختلې وې. ماشوم په وېرېدلي غږ وویل له چا سره دې خبرې وکړلې؟ ما ورته وخندل ړوند پیری و، د زیارتونو ډېر شوقي دی. ویل یې چې په غزني کې یم. ټولو یو بل ته وکتل. تار مې کش کړ، ګړنګ سو د غارې په تیاره برخه کې ژوژغه راولوېده. ما وخندل اوس یې هم ناوخته کړ. خیر د ړندکي یوه سترګه کار نه کوي. په دې غره او دومره ډېرو ډبرو کې دغه وړه ژوژغه پیدا کول اسانه کار نه دی. د غارې تیارې برخې ته ورغلم. لومړی مې خپل پرتوګ سم کړ، بیا مې ژوژغه راپورته کړه. بیرته راغلم. د کوچیانو په مخونو کې ټکۍ وینه نه وه پاتې. ژوژغه مې وګړنجوله. ماشوم په بیړه راته وکتل، سترګې یې وځلېدې. ژوژغه یې زما له ګوتو وایسته. په خوند یې وویل دا یې چیرې پیدا کړه؟ ما ورته وخندل په همهغه تیږو کې چیرې چې د سیرلی بند سوی و. میرګل یو دم چغه کړه، وغړمبېد، له خولې لاړې باد سوې، ځان یې له ځمکې وویشت. حاجي ناټک یې پر پښو ورپرېوت. ما یې لاسونه کلک ونیول. حاجي ناټک وویل دا زوی مړی پیریان لري. یو ځل په ماجت کې پر ښکاره سي، بیا په اتڼ اخته سي، او کله په اتڼ کې چې پر ښکاره سي نو په اتڼ کې لمونځ ورته شروع کړي. میرګل یوه شېبه پورته غورځېدی، بیا قرار پرېوت. بیرته خپل ځای ته راغلم. ور ومې کتل حاجي ناټک په خپل نوي څادر د میرګل له خولې راوتلي ځګونه پاکول. وخت تیر سو. میرګل کښېناست، خو لا یې هم خړو خاورو ته وچې سترګې نیولې وې. یو دم راوښوېد. زما پر پښو یې خپلې تودې شونډې کښېښودې. د زړه له اخلاصه یې وژړل. حاجي ناټک تر موټ ونیوی، خو ما اشاره ورته وکړه چې پر خپل حال یې پرېږده. میرګل ژړل. پښې مې د هغه په وښکو او لاړو لندې شوې. وروسته یې په ژړا کې وویل بغدادي پیره قربان دې سم، خاورې میرګل وبخښه. ما ورته وخندل. په وږو کې مې څو ځله وټپاوه او ورته ومې ویل بخښلی مې یې، خو میرګل زما له پښو نه پورته کېدی. ما بیا ورته وویل پورته سه، ومې بخښلې. میرګل لا هماغسې زما په پښو خپل مخ ایښی و. ډېر وخت تیر سو. ژړا په سلګیو بدله سوه. بیا په غریوي کې وویل خدای دې مې ګونګی کړي، ستا مبارکه مې په بد دوم یاده کړه. تر وږو مې ونیوی، په زوره مې کښېناوی او ورته ومې ویل ته نه یې ملامت، حالات خراب دي، اوس هر څوک د بزرګۍ دعوه کوي. حاجي ناټک ته مې وویل چې په غاړه کې پروت ولول پټکی ور وتړي. دوی یوه شېبه ناست ول. بیا یې اجازه وغوښته. د سمڅې تر خولې پورې مخونه نه را اړول، پر شا تلل. او ما په میرګل پسې ورناره کړه. وښه به دې خدای جوړه کړي. یوه شېبه کښېنستم، بیا لاندې کښته سوم. هلته قدم شاه په خندا ډب راته کېدی.
په روڼو اوبو کې مې پښې ننیستې، لاس مې پرې تیر کړ. د میرګل وچې شوي لاړې سرېښنا کوي. د قدمشاه له جذبې ډک غږ مې واورېدی. اوس دې نو بازار تود وبوله. ما ورته وکتل. د ده وړې سترګې ځلېدلې. بیا راغلی تر څنګ مې کښېناستی. ناڅاپه یې اوبو ته خپلې غبرګې پښې ور واچولې. اوبه د چینې ژۍ ته راوختې. زه په بیړه ودرېدم. قدمشاه په خندا خندا وویل هغه د کوچیانو خبره ده، مبارکه خو دې نه سولنده. یو دم یې په غږ کې بدلون راغلی. خو ستا دا وروستۍ خبره اټکلي وه. تا فکر نه وکړ د دوی وشه به نو څنګه جوړه سي؟ ما بیا ورته وخندل. کله کله اټکلي خبره هم سمه راوځي. سم مې ورته ویلي و. بل سهار وختي یو ډډ غږ له خوبه راویښ کړم. ورمېږ مې کوږ کړ. د قدمشاه تشه بړستنه پرته وه. د باندې ووتم. میرګل او یو چاغ سپین پسه له چینې سره ولاړ ول. ورغلم. کوچۍ مې پر لاسونو را پرېوتی. بیا یې سر پورته کړ. سترګې یې له اوښکو ډکې وې. په خوند یې وویل یا بغدادي پیره، دوه دې کار وکړئ. اوښې مې له 4 ورځو پس ځوز وخوړل. د قدمشاه غږ مې تر شا واورېدی. د بغدادي پیر 2 بیرته نه راګرځي. ما چې شاته ورته وکتل د قدمشاه غېږ له وچو لرګیو ډکه وه. کوچي یو دم چغه کړه خاورې میرګله، خدای دې مرګ درکړي چې ته یې او پیر صاحبان به څنګه لرګي راټولوي. ورغلی له قدمشاه په زور لرګي راواخیستل. پورته وختئ خو په بیړه یې مخې ته ودرېدم. پوهېدم چې دا کوچی زما سامان ته نږدې له پرتې خلاصې کتابچې او انګریزي یاداشتونو باندې نه پوهېږي. خو په خپله د قلم او کتابچې لیدل د بغدادي پیر رنګ بدولی سو. قدمشاه ته مې اشاره وکړه خو کوچي قسمونه خوړل. ویل یې چې لرګي به د غارې تر خولې پورې رسوم. اخر یې مجبوره کړو او دا اجازه مې ورکړه. بیرته دواړه چینې ته را وګرځېدو. پسه ته مې وکتل. ډېر وخت مې داسې چاغ ورونونه نه و خوړلي.